بیبي حوا چې د په جده کې راکوز شوله. بیا چې کله دواړه یو ملاقات وشول نو دا د عرفات په میدان کې څه بیا ملاقات وشول. نو دا د جنت نه چې راکوز شو 40 کاله جدایي، دا څومره لوی ازمایش او څومره لوی امتحان دی. حضرت ایوب علیه السلام باندې څومره لوی ازمایش امتحان راغلی. حضرت ایوب علیه السلام واقع خو ما تاسو ترجمه کې ویلې وه چې بیماری پرې راغله، بچي وفات شول، دغه شانتې زامن وفات شول، لوریانې وفات شولې، داسې بیماری پرې راغله چې د بیمارۍ علاج لانو. الله ورته بیا څه دی په آخر کې صحت ورکړلو. خو د ازمایش نه پس بیا څه وي لکه بیا خوشحالي وي. فإن مع العسر یسرا. الله وایي دا سختۍ سره نه دی، اسانی سره دا واپسې زر راځي. خو دا اسانی او دا سختی دا د چا د طرف نه په مونږ راځي؟ دا الله د طرف نه راځي. حضرت ایوب علیه السلام چې بیمارو نو په بیمارۍ په حالت کې بدله سوخواله نه راتلل، او دغه شانتې رشته دارانو ورسره رشته داریم پرېښودله، خپلو خپلوانو ګاونډیانو ورسره ګاونډتوب پرېښودلو، لیکن بیبي وفادار او بیبي به څه د خدمت کولو. حضرت ایوب علیه السلام ته چې کله صحت ملو شلو، صحت نو الله قرآن کې وی چې نعم العبد انه اواب. الله وی دا حضرت ایوب علیه السلام ډېر ښه بنده دی زما، او وی دی چې دی صبر کوونکی دی، او الله وی دی رجوع کوونکی دی. نو حضرت ایوب علیه السلام نه چا تپوس وکړو، وی ته چې بیمار وي نو ستا د بیمارۍ حالت خو که نه؟ اوس چې تا ته صحت میلو شو اوس ته دا حالت ښه دی. نو حضرت ایوب علیه السلام ورته وی چې کوم وخت کې زه بیمار وم که نه او تکلیف ورا باندې، وی هغه ډېر ښکلی وخت و. څه وی؟ ډېر ښکلی وخت و. او دا که په مونږ باندې بیماری تکلیفونه تیر شي مونږ به څه وایو؟ وایو څه ضلالت زندگی وه او څه خطرناکه زندگی وه. هغه څه وایي؟ وی ډېر ښه وخت و، ډېر ښکلی وخت مې و. وی هغه څنګه؟ چاته تپوس کوي وی څنګه؟ وی هغه داسې چې زما د بیمارۍ چې کومې ورځې وي زه چې بیمار وم، په ما د الله د طرف نه ازمایش امتحان و. نو وی هر سهار او هر ماښام به الله تعالی د طرف نه یو آواز کېدلو، یو فرشته به م راتللو، یو آواز به کېدلو، او هغه به دا کېدلو چې ایوبه بیماري دي څنګه ده؟ چا به تپوس کولو که؟ الله به تپوس کولو. نو هغه د الله په تپوس سره د الله د طرف نه چې به دا آواز کېدلو که نه، وی هغې به ما ته یو سکون او یو اطمینان به ما ته میلاوېدو. نو اوس چې ما ته صحت میلو شو که نه، نو هغه آواز اوس نه کېږي، هغه فرشته اوس نه راځي، هغه د الله د طرف نه اوس هغه آواز نه کېږي چې ما نه تپوس وکړي چې بیماري دې څنګه شوه، تکلیف دې څنګه دی. وی هغه آواز کې یو سکون او خوشحالي وه. د چا د طرفه؟ د الله د طرف. نو ازمایش امتحان الله وی دا به خامخا راځي. واورئ جي آیات کریمه کې الله وی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ړومبی چې الله تعالی ازمایش بیانوي، وی مؤمنانو په تاسو به ازمایش راځي، امتحان به راځي، من الخوف د یرې نه. د څه نه لکه؟ د یرې نه. نو یره اوس دا په یو څو قسمه ده. یا خدا یره چې د دشمن یره، او خدای دې د دشمنو نه بچو ساتي. دشمني دا ډېر بد شی دی. په چا چې یا تیر شوي یا چې د چا دشمني ته تپوس وکړه، دا ډېر بد حالت دی. خدای دې د دشمنو نه بچو ساتي. نو الله وی په تاسو به ازمایش راځي، یره به در باندې راځي، یا به دا یره راځي چې یره چېرته درنده دی. هلکه اوس د نن سبا دا خبرې خورې شوي له ګړبه ګړ دی، اورېدلي هم دي که نه دي اورېدلي؟ نو الله د طرف نه ازمایش ته یره ده، خوف دی. نو الله وی چې په تاسو باندې یر راشي، ازمایش راشي، خوف راشي، نو الله وی ما به پرېږدی نه، ما به پرېږدی نه. الله وی ما ته به رجوع کوئ. بیا ورپسې دویم نمبر وی من الخوف والجوع. الله وی غریبی به م در باندې راولم، فقیری به در باندې راولم. الله وی دا زما د طرف نه بس د پتا ازمایش امتحان وي. حضور علیہ السلام فرمایي وی تاسو د غریبۍ نه پناه غواړئ. اللهم انی اعوذ بک من الفقر. الله اے رسول الله مبارک وی تاسو د الله نه دا سوال کوئ چې خدای ته موږ د فقر نه بچو ساتي. اور هلکه غریبي څه ته ویل کېږي؟ فقر څه ته ویل کېږي؟ موږ الحمدلله غریبان نه یو، شکر دی.
غریب هغه ته ویل کېږي، فقیر هغه ته ویل کېږي چې د هغه کور ني، د هغه د یو ټیم جامه ني، د هغه روټۍ نه وي. اوس موږ سوچو کو لکه کور هم شته شکر دی، جامه شته شکر دی، پیزار شته شکر دی، روټۍ ښه میلاویږي شکر دی، سهار چای مسکلې ده شکر دی، د غرمې ښه خوراک بیګام ښه خوراک کړی دی الحمدلله. دا څه دی؟ دا مالداري ده، دا غریبي نه ده، دا فقیري نه ده. ګورئ د فقیر تعریف چې تاسو په کتاب کې وګورئ که نه، د فقیر تعریف او د مسکین تعریف، نو د فقیر او د مسکین تعریف دا دی چې د هغه به کور ني، د هغه به روټۍ ني، د هغه به جامه ني، د هغه به پیزار ني، دې ته ویل کېږي فقیري. نو حضور علیه السلام ووي تاسو د فقیرۍ نه پناه غواړئ. دا دعا وي ډېره ډېره وایي اللهم انی اعوذ بک من الفقر. خدای وي ته موږ د فقیرۍ نه بچو ساتې، خدای وي ته موږ د غریبۍ نه بچو ساتې. نو الله وي په تاسو به زه دا مال کمومه. کله کله د انسان سره ښه ډېرې پیسې وي، ښه ډېر ګاډي وي، هر یو شي ښه ډېر وي، خو چې کله الله تعالی د انسان ازمایش کې امتحان کوي نو دا مال ورله کم کی، مال ورله کم کی، کاروبار ورله کم کی، نقصان وشي، تاوان وشي. او د ازمایش امتحان د څه د وجې نه راځي؟ دا د دریو وجو نه راځي. د څونه لکه د دریو وجو نه. کله کله ازمایش امتحان د دې وجې نه په انسان راځي چې الله تعالی د دې انسان ټیسټینګ کې امتحان د داخلي. اورېږه الله وایي زه د دا مال کمومه، لږ ورله دا کاروبار ادرومه چې دې څه کوي، دې ما هېروي، که دې ما نه ګیله شکوه کوي، که نه دې په عبادت کې نورم ور داخلېږي. نو الله تعالی یو ازمایش راولي. او کله کله دا دویم نمبر ازمایش داسي چې دا د الله د طرف نه په انسان غریبي راشي، فقر راشي، بیماری راشي، نو د هغې د وجې نه د انسان ګناه معاف کېږي. څه معاف کېږي؟ ګناه معاف کېږي او درجې اوچتېږي. خالقه چې ګناه معاف کېږي درجې څه دي؟ اوچتېږي. او کله کله دا دریم نمبر ډېر خطرناک دی، دې نه هم د خدای بچو ساتي. دا دریم نمبر داسې دی چې کله کله په انسان ازمایش راځي که نه، نو دا د هغه نیول وي، دا د هغه پکړ وي، الله ورله سزا ورکوي، الله ته د هر څه هلاک کوي، د هغه د ګناهونو پکړ وي، د هغه د بدو اعمالو هغه سزا وي. نو دا دریم نمبر دا ډېر خطرناک دی. دا دوه ازمایش نه دي، دا ښه دي چې د ستا ګناه معاف کېږي، درجې دې اوچتېږي. او دویم نمبر څه چې الله ستا امتحان اخلي. نو دا دوه ازمایش چې در باندې راشي، دا دوه قسمه ازمایشه، نو د دې نه پس نه دی راحت به راځي، خوشحالي به راځي. او دا دریم نمبر نه دی دا چې الله تا راونیسي په پکړ سره، په قهر سره، په غضب سره، نو په دې کې بیا د انسان هغه نام او نشان بیخي ختم شي. خدای دې امته بچو ساتي. لکه فرعون ته وګورئ، نمرود ته وګورئ. نمرود مال ښه ډېرو، فرعون مال ښه ډېرو، د نمرود مال ښه ډېرو، هر څه ښه ډېرو، خو چې الله راونیو که نه، نو په څه شي غرق کړو، په څه شي مردار شو؟ په یو ګوډ ماشي باندې، په یو ګوډ ماشي الله دې څه دې تباه او برباد. هغې غوږ ته دننه شو، غوږ ته، او لاړو دماغو ته ورسېدو. علما وایي چې دماغو ته ورسېدو هغه به، او تاسو کاسې سوچ وکئ که نه چې د دې غوږ سره هسې څوک داسې سکر کرو کي به سړی داسې ویښ غوندې شي، سړی پریشان هم شي چې دا څه چلو شو. او د نمرود دماغو ته الله څه دی ګوډ ماشي ورسولو. چې ماشي ورسېدو نو ماشي به پکې شور کو په دماغو کې. او بعض بجلیګر مولا صاحب مادن استاد ریشه الله دې وبخي، مادن استاد وی دا ماشي چې د به ټکار کول، ټک ټک وی دا ترکاڼو، دا مادن استاد خپلې خبره الله دې وبخي. مادن استاد پېژنې که هغه وی دا ترکاڼو د به ټکار کول د نمرود په دماغو کې، ټک به یې راغستو. وی د به د چا خبرې بیا نه اورېدې، وی چې چا به د به د سر له داسې داسې لاس پې راوویشتو، نو هغه ماشی به لږ غلی شو، نو بیا به یې خبره واورېدله. بیا به کې د ماشي دا ټکار دومره زیات کړی که نه د نمرود په دماغو کې چې د ده خبرې به چا نه اورېدې بیا، نو بیا یې ځان له نوکر ونیو. نوکر به څه دی هغه به د ده سر ته ولاړو، نو چې څوک به رال ده ته به یې خبره کوله، نو ده به ورته ما ووهه په دې سر، سزا وه که نه، د الله پکړو، د الله قهر، نو دی به یې ووهو. نو چې هغه ماشی به غلی شو که نه،
نو بیا به د نمرود څه دی خبره به واورېدل. بیا په نوکر هم کار نه کېدو، ماشي نور هم ټکار زیات کړو. بیا به چې کم کس په راتلو د نمرود دربار ته، الله ورله سزا ورکول، الله رونیو روینو. الله انسان ته ډېر صبر کوي، ګوره ښه ډېر صبر. نو الله رونیولو نو چې بیا به دربار ته څوک راتلل، نو ماغه سړي به څه دی اول به د نمرود په چپړه وو مضبوط و به چې ماشي به غلی شو، نو بیا به ورته خبر وکړي یاره زما دا خبره ده، دی خو باچا او مشر وکړه. نو الله تعالی دی بیا د هغه ماشي د لاسه نه دی، د ده دماغ او د هر یو شي سره دا خراب شول او لاړو مردار شو. نو ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، الله وی کله کله به در باندې لوږه راولم، لوږه. الله وی کله کله به در باندې څه دي فقیري راولم. الله وی کله کله به در باندې څه حالت راولم. دا وره ګورې جي غریبي ټول عمر نی ښه، غریبي ټول عمر د انسان نی. هر سړی د خپل ځان ته سوچ وکړي، مخکې ژوند ته دې هم سوچ وکړي، اوس دې ژوند ته دې هم سوچ وکړي، او چې بیا په کوم حالت راځي بیا به ورته هغه هم یادي انشاءالله. د خپلو مشرانو زندګۍ ته سوچ وکړي چې مشران مخکې څنګه وو، بیا څنګه وو، اوس څنګه دي. غریبي چې دا ټول عمر نی په انسان، داسې حالت الله تعالی راولي چې دا غریبي ختمه شي، بالکل ختمه شي. نو الله وی کله کله به در باندې ازمایش کومه د پاره د څه د غریبۍ د فقیرۍ د دشمن یاره به در باندې کله راواچم، او کله کله والانفس، الله وی کله کله به در نزوی مړکم، لور به در نه مړکم. الله وی کله به در نه ښځې ته، الله وی خاوند به در نه مړکم. الله وی خاوند ته و چې ښځه به در نه مړکم. مور به دې مړ شي، پلار به دې مړ شي، تره به دې مړ شي، کاکا به دې مړ شي، دوست به دې مړ شي، ستا زړه ته به تکلیف رسېږي. رسول الله مبارک زمونږ د پیغمبر علیه السلام 80 کاله عمر چې شو، 80 کاله عمر 60 سال. نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله 80 کاله عمر ته ورسېدو، نو د پیغمبر علیه السلام یو بیبي و ماریا قبطیه، ماریا قبطیه. نو د هغې نه الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته څه دی زوی ورکړو. څونه عمر کې؟ لکه 80 کاله عمر کې چې زوی یې وشلو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله نوم کېښودلو ابراهیم. څه شي نوم یې کېښودو؟ ابراهیم. او رسول الله مبارک ته دا زوی ډېر ګران و، ډېره مینه به ورسره رسول الله مبارک کوله. بچي خو هسې هم ګران هر چاته ګران. نو رسول الله مبارک به دا خپل ابراهیم بچی به داسې لاسو کې راواغستو او داسې به یې ښکل کو، ښکلولو به او دعاګانې به یې ورته کولې. نو یو ځل دا ابراهیم بچی چې دا بیمار شو، او بیمار څنګه شو؟ یا د 14 میاشتو ورکوټ، یا د 19 میاشتو، یا د 13 میاشتو. نو چې دی بیمار شو او داسې بیمار شو چې به دی پکې وفات شو. څه شو؟ لکه وفات ته نږدې شو، لا وفات شوی نو. نو رسول الله مبارک ته اطلاع راله چې حضرت تاسو راشئ، ستاسو بچی ابراهیم ډېر سخت بیمار دی، مرګ حالت یې نږدې دی، تاسو راشئ. نو د دواړو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی. چې راغی نو دا خپل ابراهیم بچی دی لاس کې داسې راواغست. چې لاس کې راواغستو نو د ابراهیم بچی د پلار په لاس کې د رسول الله مبارک په دې لاسو کې ساه ورکړله. چې ساه ورکړله نو رسول الله مبارک ګوري داسې، د خپل بچی ته ګوري، چې داسې ګوري دی بچی ته. نو د رسول الله مبارک د سترګو نه اوښکې روانې شوې. څه شی؟ لکه اوښکې روانې شولې. چې د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شولې، نو خوا کې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ ناستو. اچو کتل رسول الله مبارک ته، وی حضرت تاسو هم جاړئ، تاسو هم جاړئ، د سترګو نه اوښکې لاړې. نو د دواړو جهانو سردار ورته یو جمله ویله، واوره زموږ د خلکو چې کله څوک وفات شي که نه، نو بیا موږ څه کوو؟ کلي په ځان خبرو، زنانه جامې شلې، ویښته د ځان نه وباسي، سر به دیوال سره وي. هلکه د الله په فیصله راضي کېږه. جړا کوه چې څومره جاړې جاړه، جړا کوه چې څومره جاړې جاړه، چې څومره جاړې جاړه، خو د الله نه ګیلې شکوې مه کوه. دا ښځې به څه وایي؟ خدایه صرف زمونږ دا کور دې لیدلی وایي که نه وایي؟ لکه
وایي که نه وایي دا بوډیګانې خدای صرف زمونږ دا ځای دي لیدلی خدای صرف دې دي لیدلی لا بعضې قمقلې ښځې پکې حضرت اسرائیل علیه السلام ته دغه کوي د مرګ پرسته م یادوي صرف دا دي لیدلی هلکه دا فیصله خو د الله وه اوس ګوره د دواړو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې د هغه د مخې دا دنیا پیدا ده د هغه د مخې موت ته چې دی دنیا کې مزې چرچې کوو د هغه د مخې موت ته چې دی ګرځو را ګرځو د هر څه دا خو د هغه برکت دی نو چې د هغه د دواړو جهانو سردار بچي الله تې واغستلو که نه نو رسول الله مبارک سوي حضرت عبدالرحمن بن عوف ته وي زه جاړم زړه مې جاړي سترګې مې جاړي خو د الله نه ګیله شکوه نه کوم الله نه ګیله شکوه نه کوم او دا دعا یې وکړله د خپل بچی دقسې په لاسو کې نیولو وی ابراهیم بچیه ستا په جدایۍ زه ډېر خفه یم ستا په جدایۍ زه ډېر خفه یم خو د الله په فیصله راضي یم چې کومه فیصله د الله وه په خبره باندې پوه شوې نو مرګ به م راځي غم به م راځي مصیبت به م راځي دا الله په قرآن کې ویلي دي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس الله وی زه به په تاسو خامخا ازمایش راولمه کله به درله فصل کم کله به درله غله کمه کم کله به درله مال کم کله به درله بچي کم کله بسی چې دنیا کې اوسېږي الله وی دا ازمایشونه به راځي وورې جي یو حدیث مبارک درته ویمه کله چې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام په خپل دست قدرت سره تیار کړلو حضرت آدم علیه السلام دا په مخ د ځمکه باندې ړومبی انسانو د الله خلیفه او ړومبی پیغمبر هم نو حضرت آدم علیه السلام چې کله الله تعالی تیارولو حضرت جبریل علیه السلام ته حکم وکړو وی لاړ شه ځمکې ته او د ځمکې د مختلفو ځایونو نه خاوره راجمع کړه نو حضرت جبریل علیه السلام د ځمکې ته راکوشو لپه خاوره یې واغېستله واورې دې خبرې ته غوږ شئ نو که تاسو خیال کړي څه ځای کې دا خاوره سره ده څه خړه ده څه توره ده نو دا مختلف خاوره حضرت جبریل علیه السلام راټوله کړله او د عرفات په میدان کې وعدي نعمان یو ځای دی هلته دا خاوره کېښودله کله چې په باران وشو د الله په حکم سره حضرت آدم علیه السلام دا جوسه دا بدن چې کله الله تعالی تیار کړلو په خپل قدرت سره خو لا روحي پکې چولې نو دا جوسه دا بدن پروت نور ته نو د الله د طرف نه څلوېښت ورځې باران څلوېښت ورځې باران د حضرت آدم علیه السلام په دې جوسه باندې وشولو څلوېښت ورځې باران نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی وورئ وی دا څلوېښت ورځې باران چې وشولو نو په دې څلوېښتو ورځو په باران کې یو ورځ باران د رحمتو څو لکه یو ورځ او دا یو کم څلوېښت دا 39 دن دا باران دا د زحمتو دا د مصیبتونو دا د څو لکه دا د مصیبتونو یو ورځ باران په د څه شو د رحمت وشو دا یو کم 40 ورځې باران په د څه شو دا په د مصیبتونو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی فرمان دی یا الله وی چې د اولاد چې څومره پیدا کیږي موږ ټول د حضرت آدم علیه السلام اولاد یو کنه دا خو منې کنه موږ ټول د حضرت آدم علیه السلام اولاد یو الله وی چې دا څومره انسانان پیدا کیږي په دې باندې بس دی یو حصہ رحمت وی دا باقی بس دی دا آزمایشونه امتحانات او مصیبتونه وي خبره پیښ وي نو آزمایش امتحان مصیبت دا برازي او موږ بس کو الله موږ ته یو قاعده خودلې ده قران کې الله موږ ته قاعده خودلې قانون الله موږ ته خودلې الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون کله چې الله و چاته آفت مصیبت ورسیږي دی له پکار دي چې وای انا لله وانا اليه راجعون ورجی دا انا لله وانا اليه راجعون دا کلمه ډیره د کمال ده اے پلار روان وي خدای مکه خپکې دی غنه لاړله نو وای چې انا لله وانا الیه راجعون
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین دا رسول اللہ مبارک بی بی دا پیغمبر علیہ السلام او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سی پا کوٹا کې ناستو شپوا د ماسوتن نپس نا وخت ټیمو ډیوه بل کړي وسه شلکه ډیوه نو ډیوه مړ شوله چې ډیوه مړ شوله رسول الله مبارک وی انا لله و انا الیه راجعون حضرت عائشہ بی وتوی حضرت د ډیوی په مړکول سر بم انا لله و انا الیه راجعون وای حضور علیہ السلام وتی او د ډیوی په مړکول سر بم سد انا لله و انا الیه راجعون بیا وی علما وی چې کله ته په لار روان ستا پیزار اوشلیدلو ستا د پیزار د تسمه اوشلیدله نو ووایه چې انا لله و انا الیه راجعون بیا ورپسې یو بل دعا رسول الله مبارک ښودلې ده اللهم اجرنی فی مصیبتی و خیرا منها مطلب یې دا دی خدایا دا کم تکلیف دا کم مصیبت چې ما ته ورسېدو خدای په دې ماله اجر راکړي په دې ماله څه راکړي لکه اجر راکړي و خیرا منها و یخلفنی خیرا منها او یا الله د دې نه پس ما ته بهترین نعمت راکړي د دې په دې ځیل کې ته یو واقع ویم بیا دعا کوو خو لږ ښه مزېدار وي خو ته کښېنې ښه جي زمونږ د رسول الله مبارک یو صحابي تیر شوی د هغه نوم دی ابو سلیم څه چې لکه ابو سلیم څوک وایي چې ابو سلمیم نوم دی خو ډېرو کتابونو کې ابو سلمه ذکر شوی دی څه شی لکه ابو سلمه او د دې ابو سلمه بیبي وه هغې ته به خلکو ام سلمه وی څه به ورته وی لکه ام سلمه مور د سلمه یا پلار د سلمه پوه شوې نو رسول الله مبارک دا صحابي چې نو دته به خلکو ابو سلمه وی او د دې بیبي ته به خلکو ام سلمه وی د دې دواړو په خپل منځ کې ډېر مینه محبت ډېر مینه محبت او دا ابو سلمه چې دی دا بدري صحابي و دی په بدر په جهاد کې د بدر په غزواتو کې د رسول الله مبارک سره په ډېرو غزواتو کې دی څه دی دی شریک شوی دی نو دا ابو سلمه او دا ام سلمه د دې ترمنځ ډېر مینه محبت او علما وی احادیثو کې مرازي چې د ښځې دپاره د مینې د محبت ځای هغه خپل خاوند دی او د خاوند دپاره د سړي دپاره د خپل د مینې محبت ځای هغه خپله بیبي ده نن سبا اکثر لهونه خو بعضې ځینو کې د ښځې او د خاوند کور چې برابر نی جنگ جګړې شر فساد نو هغه الله د قانون خلافي د الله د قانون خلاف څه مطلب یا به چې دی د ښځې د خپل خاوند سره کور چې سمی نه خوري نو د ښځې به په زړه کې بل چا سره محبت وي واوره یا چې کله د سړي د ښځې سره سمی نه خوري کور نو د سړي به څه دی په زړه کې د خپلې بیبي نه ماسیوا د بلې ښځې سره څه دی محبت وي نو بیا کور کې جنگ جګړې شر فساد حتی تر دې چې بیا قصه څه دی بل طرف ته ورسیږي نو علما وایي او د الله قانون دا دی چې د ښځې دپاره د محبت ځای څه دی لکه هغه خپل خاوند دی څه دی لکه خپل خاوند دی خپل ښځه او خپل خاوند چې دی چې په نکاح شرعي محمدي سره ښځه او خاوند شوي دې له پکار دی چې په خپل منځ کې ډېر مینه محبت ساتي نو دا ابو سلمه او دا ام سلمه رضی الله تعالی عنهما د دې دواړو په خپل منځ کې ډېر مینه محبت خلکو به د دې د دې مینې محبت یو بل ته داسې مثالونه به هم ورکول وی وګوره د دې څنګه ډېر مینه محبت دی نو یو ځل دا دواړه ناستو دا ښځه او خاوند ناستو خبرې ترې کولې نو دا ښځه چې دا د خاوند ته وی خاونده نن یو عهد کو نن یو وعده کو خاوند دی وی ښځې ته وایه ښځې څه وعده را سره کې وعده دا کو عهد دا کو که نه وی که زه مړه شوم ستا نه مخکې که زه ستا نه مخکې مړه شوم که نه نو ته به ما سره دا عهد کې چې ته به بل واده نه کې ته به څه دی بل واده نه کې خاوند دی ورته وی ښځې که زه در نه مخکې مړ شوم زه در نه مخکې مړ شوم ته پاتې شوې نو زما تا ته دا اجازت شته که ته بل خاوند کې نو وکړه ته څه دی بل خاوند که کې نو وکړه د ابو سلمه د ام سلمه چې دی د ښځې د خپل خاوند ته چې وي چې ته به بل خاوند زما د مرګ نه بله ښځه به زما د مرګ نه پس نه کې دی ورته ولې وي دی ورته دې وجې نه وي چې د حضور علیه السلام یو حدیث دی دواړو اورېدلو حدیث دا چې کله ښځه او خاوند
په دنیا کې مینه محبت ساتي او د یو بل سره ښه ژوند تیری، دا دواړه وفات شي نو په جنت کې به هم څه دي، دا دواړه به یو ځای وي، دا به دواړه څه دي، یو ځای وي. نو داسې وشوله واوره، د الله قانون د الله فیصله وه. خاوند یې مخکې وفات شو، خاوند یې وفات شو. چې خاوند یې وفات شلو او دی څنګه وفات شو، دی په یو غزوه کې جهاد دپاره تلو، هغې کې شهید شلو. چې شهید شلو نو خلک دی ښځې چې دی ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته چې دی دا خلک د تعزیت دپاره راتلل، لکه څنګه چې موږ دعا لځو جنازې لځو، خلک به راتلل. دی کې رسول الله مبارک وله راغی، د ام سلمې رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک راغی. رسول الله مبارک ورته وی دی الفاظو ته غوږ شئ. رسول الله مبارک ورته وی چې ام سلمې خاوند د تا سره ډېره مینه وه، ستا د هغې سره ډېره مینه وه، هغه وفات شلو، شهید شلو، د الله فیصله وه. خو زه تا ته یو ټکي ښیم، دا ټکي ډېر ډېر وایه، الله به تعالی د هغه نه بهترین خاوند به درکړي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وی ایمای چې حضرت دا الفاظ راته وښایه چې څه الفاظ ویمه. وی راته وی چې انا لله و انا الیه راجعون وایه، او اللهم اجرني فی مصیبتی واخلفني خیرا منها. دا وایه اللهم اجرني فی مصیبتی واخلفني خیرا منها. مطلب دا دی چې الله ما ته چې دا کم درد ورسېدلو، کم مصیبت ورسېدو، خدای په دې ما ته اجر راکړي او د دې نه ما ته بهترین نعمت راکړي. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها وی وره دا د مشکات شریف حدیث دی، وی ما وی چې زما خو د خپل خاوند سره ډېره مینه ده او هغه لاړ وفات شلو، شهید شلو، زه خو بل خاوند نه کوم. د حضور علیه السلام د خولې دا فرمان دی چې حضور علیه السلام راته وی چې ته دا انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا اللهم اجرني فی مصیبتی دا دعا وایا. وی ما شروع کړله، وی دا الفاظ به مې ویل چې کله به ما ته د خاوند یاد راغی، خاوند به راته یاد شو، نو ما به وی چې انا لله و انا الیه راجعون. وی دا به مې ویل، وی چې کله مې عدت پوره شولو، واوره ښه، وی چې عدت مې پوره شولو 4 میاشتې او 10 ورځې، وی په دې کې چې دی یو رشته راغلله، رشته وی داسې راغلله چې زما د خاوند نه ډېر افضل ترین، او داسې رشته راغلله چې زما نه هغه خپل خاوند بیخي ایر کړلو. رشته د چا وه؟ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هلکه مصیبت ورته ورسېدو، درد ورته ورسېدو، خاوند ته شهید شلو، خو بیا ورله الله کم خاوند ورکړلو؟ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله ول الله ورکړلو. موږ ته به تکلیف را رسیږي، خامخا به راځي، تکلیف به را رسیږي، درد به را رسیږي، کله به یو مسئله کله به بله مسئله، خو رجوع به چاته کو؟ الی الله ته به کو. او اخیری خبره، تکلیف مصیبت چې راځي په ما او تا باندې، په ټول انسانانو باندې، دا د 3 وجو نه راځي. د څونه لکه؟ د څونه لکه؟ د 3 وجو نه. واوره ما د دې نه مخکې مو ویل، یو وجه دا چې کله د الله د طرف نه په انسان باندې ازمایش وي، امتحان وي، الله وي ورګه زره د انسان یو ټیسټینګ کوم، د امتحان اخلم چې دې څه کوي. نو چې کله امتحان راشي او تا په هغه مصیبت صبر وکړو، د الله نه د ګیله شکوه ونه کړله، نو ستا به الله دا مال نورم زیات کی، ستا به الله اولاد نورم زیات کی، ستا به ورسره درجم اوچته شي. او دویم نمبر وجه دا ده چې کله کله د انسان ګناهونه دومره ډېر شوي وي، الله وایي راشه په ده باندې یو مصیبت ور واچوه چې دی ما ته رجوع کړي، دی ما ته لږ جړا فریاد وکړي چې زه د ګناه معاف کړم په دې دنیا کې. خبره پوه شئ؟ نو دا 2 وجې صحیح دي چې کله دا وجې وي. او 3 نمبر وجه خطرناکه ده، کله کله د انسان بد اعمال دومره ډېر شي، بد اعمال چې دی ناشکري وکړي، الله تعالی په ده باندې داسې یو مصیبت راولي چې دی راونیسي. هلکه نو موږ ته به څنګه پته لګي چې په ما باندې دا ازمایش، د امتحان، دا مصیبت دا د الله د طرف نه دی که زما د ګناهونو غضب دی؟ دا به موږ ته څنګه پته لګي؟ نو علما وی، مولانا اشرف علي تانوي رحم الله وی چې کله په تا باندې څه آفت مصیبت راغی که نه، او تا ته چې مصیبت څنګه راغی او د ستا رجوع الله ته و چې خدای دا مصیبت ستا د طرف نه دی، دا به ته ختمې،
نو پوه شه چې دا په تا باندې ازمایش دی دې سره به یا د ستا ګناهونه معاف کېږي یا به د درجې اوچتېږي او که نه د ستا توجه الله ته نه وه الټه د نورې ګیلې شکوې شروع کې د الله نه الټه د کنزل ګناهونه دې زیات کړل نو بیا پوه شه چې دا څه دی لکه دا قهر او دا غضب دی الله دې موږ تاسو ټول د قهر او د غضب نه بچ وساتي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين خدای پاک یا الله ما چې سویل که زمانه څه کمی شي ما معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي یا الله ما ته په د عمل کولو توفیق را نصیب کړي ټولو ته په د عمل کولو توفیق نصیب کړي خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله موږ ډېر ګناهګار یو ډېر خطاکار یو خدای ستا بندګانو تا ته ملاس نیولې دی خدای زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د سترګو ګناه معاف کړي د لاسو خپو ګناه معاف کړي د کل بدن ګناه معاف کړي خدای پاک یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي یا الله زموږ د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای د ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړي دا ناس چې خدای کم ملګري دي مشران دي کشران دي ځوانان دي ملمانه دي مقتدیان دي د محلې دي د نور ځینو دي او خدای ستا عبادت لراغلي دي تا ته لاس نیولې دی خدای چې د چا کم شرعي حاجت ته خدای د خپل دربار برابر کی دا چا چې څه مشکل دی خدای مشکل ختم کی دا چا چې څه پریشانی د خدای پریشانی ختم کی کدا چا ظاهری باطینی جسمانی روحانی څه قسمه بیماری د کپکور د کرده د خدایا زمونږ د ټولو بیماری ختمه کی خدای پاک د چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کی خدای د چا شته دی تی پکې خیر او برکت نصیب کی خدای مونږ ټول د غمونو او پتونو مصیبتونو محفوظ کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا رحمن